خوندو تاسو ته زه دا نصیحت کوم چې په چا باندې قرباني واجب وي نو هغه دې د دې موقع نه فایده واخلي. دا پیسې به بیا راشي خو لیکن دا ثوابونه بیا نه راځي. حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام چې د الله جلاله د رضا دپاره قرباني ته تیار کړو او موږ او تاسو یو څاروی د الله جلاله د رضا دپاره نشو تیارولی. ایا دا مسلمان نه ده؟ الله جلاله زموږ قرباني ته ضرورت نه لري بلکې الله جلاله زموږ اخلاص ته ګوري چې دوی څومره زما په دین باندې عاشقان دي. الله جلاله دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې قرباني وکړو. ای زما ورونو او خویندو تاسو ته د قرباني بیان وشو چې په قرباني کولو کښې څومره ثواب دی او د هغې مسایل هم بیان شول چې په کوم څاروي قرباني کېږي او په کوم باندې نه کېږي. په یو حدیث مبارک چې تاسو ته ذکر شو چې قرباني کښې دومره زیات ثواب دی چې د څاروي په بدن کښې یعنې د اختري په بدن کښې چې څومره ویښته دی نو د هر یو ویښته په بدله کښې یوه نیکي ملاویږي. او په بعضې روایتو کښې دا هم راځي چې د هر ویښته په بدله کښې یوه نیکۍ ملاویږي یوه ګناه معاف کېږي او یوه درجه اوچتېږي. سبحان الله دا څومره عظیم ثوابونه دي خو افسوس چې نن سبا خلک د قرباني د ثواب او درجې نه خبره دي. که خلک د دې د ثواب نه خبر وای نو دوی به په قرض باندې هم قرباني کړی وای. او په بعضو روایتو کښې دا هم راغلی دي چې د قرباني اول ساس کوي نه په ځمکه پرېوځي نو د کس ټول ګناهونه معاف کېږي. او دا هم راغلی دی چې د قیامت په ورځ به د قرباني راشي او دی به په سور وي یعنې دی به په کینې او میدان محشر ته به یې بوځي. ټول خلک به په پیدل روان وي. کوم سړی چې قرباني کړې وي هغه به د قرباني په څاروي سور وي او ښه په خوشحالي به روان وي. سبحان الله دا دومره لوی ثوابونه